دا چې خوش په دې رقم باندې خوش کوم یو کال یې دغه مېږې مال مې پوخ دا چې وروره جانه مال ګډ شو چې ورغلم مسلمانه یو جماعت د دواړو لاسو لور ولو چې ورسره کټ مې کوم مسلمانه لږ مېږې چې مې خدای قسم دا سر مې وټې نه پرېښود دا چې ما بیا دغه حساب وویل بیا بد خوش کوم وپټوانې کې دغه خوش کوم په یو رقم جنګونه مې کړي دي وانسې کښې درته وکړم د خندا په دې بډوګې راته وښویي پوه شوې چې خو اوس عمر تېر شو په دا مې په دې کې نه ده سپینه کړه چې کښې درته وکړم ته زورور یې که سالو ټاکه دته ګوره زه خدای یو کال مې له کوچیان سره جنګ شو وهغه ګونده کښې رنګ شو کوچیان د امتیاران هم راغلي زه چې له کوچیانو سره مې جنګ شو هلکه بیلچه مې ورته وکړه یو کوچی خو به دا سترګه کې زه خدای له والی د ودرابم به دغه هغه خو کوچیان خو ډېره سخته بدي بیا بدۍ مدۍ ته مانه کاټو دغه وخت دا مور پلار دا را سره په عذاب و هلکه دا را سره په عذاب و وراره هره ورځ به دا مور یاره راته کولې مګر بیا به دا کیسه کې ودا کوم مو خو دې باندې نه راپرېږدي یا له مور سره بدماشي اعلان کړه بدماشي اعلان کړه همدا پلار و مور دواړه له ما چړارېدو مو خو بل رقم وګي یا وګل مګل چې موږ وخواته نه بولو پوه شوې دا کوچني هلکان دا کوچني ورېرونه دا کوچني ورونه دا به مې دا خور مې وله خدای پاک دې اوس وبښه کال یې مرسته هلکه که څنګه یو کال مو سره جنګ شولو دلته مې په څوک وویل دا سترګې دا ولاړه ویښتان مې ټول چې ویښتان مې ټول وروشکول په دغه کې مې وخت نه ده تېر کړی و ډرامه وه کیسه وه خو دوی وایي مور پلار ازار به دې وکړي که دغه پیرې وکړي یا بیا هم بېرته په دغه دوی سپین ږیري شو بیا هم بېرته خوشحاله بېرته چې بیا خوشحاله کړي بیا پروا نه کوي یا هېڅ پروا نه کړي بیا نه کوي نو چې خو موږ هم دغه پیرې کوو هسې یې کړئ ګوره چې یوه پیره پرېنه دغه د ځوانۍ شپې دي بیا په ارمان کوي لکه ما بیا سپین ږیري شو بیا یې څه کوو دا چونه بیا له هرې خوا لوېدلی پوه شولې والله خیر یې اوس یې سالو ټکه ډېر ښې را دې راوښودې او دا یې تاریخي کیسې به درته وکړمه دا چې یو کال یې په دغه باندې راوه په خره باندې کله ما وجه خسر کړه دغه د اختر ما د اوه مور مې په اوه کال باندې کړی دا چې قرار شو دلته دغه د غلامت کلا وسط ورسېدم دلته په دغه غټه کې دغسې وریځ ناسته دا چې مې ویل چې دغه هلکان بیا دا ګوره ټوله کې کټې د وخت ما یا د وخت نه وایې د وخت ما په مذهب کې نسته چې مې هلکه تازه ورتاوار په وریځ مې راواخېسته چې تختن مې کړه د اسمان وریځ څه زوی مړی سالو ټکه یې ښه چې ناسته وه وریځ ناسته وه نو دا خو نه وه چې دا په هوا وه خو ناسته وه دا خو دا غرو ته چې ورنږدې کېږي دا کینې په غره کې وه په غرو کې دا چې مې کرالې وه ښه پنډه وریځ مې راوتړله وروره جان دا چې دغه ته چې راورسېدم دا چې دلته مازدیګر ده خو دغه ده خو یو ځای ګرمي ده بل ځای دا چې روزه ده دا چې یخ په څه رقم یخ ده دا ور یخ ده هلته مې د ډول غږ واورېد مسلمان لکن دا ټول بدن دا ده خو ډېر بد غورځاوه یا دا نه چرخېدم دا نه چرخېدم یو کال په بام باندې چاپه کې یخ بیا مات کړو چې ښځې ولاړې دي زه تر سهاره ورته چرخېدم چاپه کې یخ بیا مات کړو چې صاحب منه دغه مات کړو چې ښځې راته ولاړې دي هغه وروره جان دا چې په بام باندې په ټوله شپه کې نه معلومېږي هلکه تر سهاره چرخېدم چې مې کرار وروره ورغلم چې مازدیګر ته لمر دا چې په غره لوېږي ورغلم د جومات تر مخه مې اودس وکړو خره مې رشکې ته ور پرېښود زه ولاړم دغه په لمانځه ودرېدم پنډه مې کېښوه د توخانې په سر دا چې دا کنکلي هلکان ول هغه په پنډه باندې اخته شوي دي موږ په دا جمع کې ولاړ یو چې دا ملا ولا خدای امین ته رسېدو دلته وروره جانه هلکانو پنډه خورولې د وریځې یې راایستلې د هلکه په جومات کې باران شرف والو ملا صاحب زه خبر وم خلکو وام سره خبر شي چې وریځ یې راخلاصه کړې ویل سړي هلکان په وریځ باندې اخته شوي چې کله وروره چې داسې مې وکاته دا ما تازه دا اوبه په دا جومات کې داسې په دا سر رااخېسته د دوی خو سره منډې کړی ما ویل منډې چې وکړه چې باندې راوتم سړی چې راپامېلې کلیواله کیلي دغسې
معلم صاحب راغی معلم صاحب ته ټیک باسم کینه ښه تکلیف باسه معلم صاحب څنګه یې خیرات ته ته کیسه پرېږده معلم صاحب ته دا کیسه که مکمله کړه ښه دا چې نو که زموږ دغه وخت ټولو ما درته وویل چې قسم دا یو سپین ږیری په ګوتې خو زه ځوان وم هلک دا چې نو یو سپین ږیری بېچاره په خره باندې سپور ولو دا چې زه ورته پټ شوم دا د دروازې تر بغل ورور رسېدی دا ورسېدو پرې ورپخ مې دا چې مې کړه پرې ورپخ ول دا سپین ږیری خرې غورځار که مسلمانه دا سترګه یې دای ولاړه وه پوه شوې سپین ږیری یو بغارې وګټې وایي ملک دا چې کړه وروره خره یې ټولې خوښه شوه دی ولاړ له موټره چې مې شرنګولې خلاصې کړې دي خلکو ته مې موټر وپنچر کړی دی موټرسایکل ووجه دا ورته کې مې نه ده راسپینه کړې دا خوښې مې نه ده دا کوم وخت یې تېر کړی دی ظالم پوه شوې معلم صاحب ډېر دغه کیسې نور هم شته دلته مې مخکې ډېرې یارې غوږ ونیسه یارې غوږ ونیسه دا دې سال جوړ کړی ده عجب سړی یې ته سپین ږیری ته د یېرې ته ګوره ته ته مخ ته ګوره ته ته کوارې ته ګوره عجب سړی یې له ځانه دې ورکه کړې ده ګوره خلک سپوږمۍ ته وخاتو خلکو پرمختګونه وکړو خلکو مکتبونه خلاص کړو خلک پوهنتونو ته ولاړو خلک یو بل چاته یوه ښه لاره ورښيي خلک اوس په دې کې داسې څنګه لمر ته وخېځي دا یې دلته راسې ورته وایي ګوره ته غوږ ونیسه دا یې راسې دلته ځوانانو ته به دې اوس یوه سمه لار ورکړو چې دا اوس پوښتنه در چوکه مه وړاکړې د اوداسه په فرضو باندې خبرې یې دا اوس خبرې دې ستې کوې ولې دا ګوره خو یېره دې سپینه کړې ده خو څه درته ووایم بیخي د دې په ځای چې ته راسې دلته خلکو ته ووایې چې په فلاني پسې مې ډبره وویسته بیا ځان غورځار کې خاندې دا اوس کیسه ده د ځوانانو به راته چې څه زده کړي سبا به دغه راولاړېږي دا د اوس یم لینده په غاړه کې ده سبا به دا راولاړېږي د چا په موټر پسې به ډبرې ولي سبا به دا راولاړېږي تا کیسې د خلکو عینې به ورمتوي سبا به دا راولاړېږي د ښځو په منځ کې به چرخېږي ته عجبې خبرې کوې والله معلم صاحب تا قربان شمه دغه د یا خیر زما وضو خدای ښه خبرې وکړه والله سخته یې زه خطا کړم ویل مور پلار ما یوازې زور واچوي یو وګوه بیا په اخري کې پکړې یاره دا اوس خبرې دې څه کوې مور پلار ماسې د علماو اورېدلي وای د مور او د پلار له مخې اوف مه وایاست سیدی وای په عذاب نسي ما ته وی وګه درته ویل وای وی وګه توبه توبه خدای دا څه یې ته ټول کلی ټول ځوانان دې بېلارې کړي دي ته دې مړې کړې غټ سپین ږیری یې د مور دې ما غټه تمه وه دا عجب سړی ده ټول کلي هلکان یې بېلارې کړي دي والله معلم صاحب بله دا ښې خبرې وکړې په زه خدای تږی دې کړم نو دا چې لالا یې دې دی خبره ته ونیسه چې ما وویل بلیا په رښتیا چې چا ومنم اوس د معلم صاحب بله خبرې به منه وله ګوره د دی چې به یوه خوا زده کړي زموږ چې ولا ګوره زه یوه خبره درته وکړم چې اوس د تعلیم وخت ده د درس وخت ده د دې وخت داسې زه یو ځوان ته ووایم چې ولاړ شه مکتب ووایه درس ووایه ته به داسې په مخ ولاړ شې سبا به انجینر یې سبا به ډاکټر یې داسې ته دلته خلکو ته ناست یې ولاړ یې نن په لاس کې و د موټر آینه مې مات دا اوس خبرې دي ځوانه خو ته پخپله لږ فکر در وړاندې کړه تا خو تعلیم که دې نه ده کړی خو له داسې چا سره که نه سي یوه ښه لار خو در وښیي مالي صاحب ما مکتب کې داخل کړ آفرین ځوانه زه مکتب ته ځم سر له سبا ادارې ته راسه صحیح زه به که خیر و په عمر دې غټ ته په درېیم صنف کې به دې ونیسم صحیح پوه شوې صحیح او بل سالوټ ما تا ته یوه خبره کومه نور د خدای روی ته وګوره یوسې دا کېنې دا باټې ما وله وریځه مې راوړه ټشۍ مې راوړه دا قسم ده دا اوس خبرې ګوره زه
عجیب دی. دا چې بس دا چې تاسو دوی